دا یو ورور سوال کړی دی چې یو سړی جومات ته راننوځي او امام په منځه ولاړي نو دی به دعای استفتاح وایي او که نه؟ الجواب دعای استفتاح د جمهور العلماء په نس سنت دی، یعنې که چا نه پاتې شو مونځ دې کېږي. او دعای استفتاح د سبحانک اللهم او د دې په ځای نورې دعاګانې اللهم باعد او دغه نورې. او افسوس خبره ده چې زمونږ د خلکو ته هم دغه یوه یاد ده سبحانک اللهم بس، نورې ورته نه دي یادې. او دا به زما بدګماني نه وي انشاءالله، دا به یو حقیقت وي چې د اکثر هلته امامان چې کوم دي زموږ په دې جوماتونو کې که د هغوی نه یې تپوس وکړو هغوی ته هم نه دي معلومې، پاتې لا عوام شو، عوام غریبانو ته به څه معلوم شي، هغوی ته هم د دعاګانې نه دي معلومه. مولوي صاحب یوه ورځ ورته ویل مولوي صاحب سبحانک اللهم په ځای بله دعا شته که نشته؟ هغه یاره موږ خو دغه قدوري او مونیه او خلاصه دغه مو ویل او په هغې کې به موږ څه نه لیدلي چېرته. د غریب مو دغه دوه کتابونه تاویږي را تاویږي، نو که په هغې کې څه وویو صحیح ده، ډېره ښه ده. که په هغې کې څه نه ویو بیا الله دې مړ شو نو بیا ته وابي ته بیا نوي مسلې بیانې. خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې ځای کې یو څو دعاګانې ثابت دي چې هغه یادول پکار دي. یو سړی جومات ته رانوتو په منځه ودرېدو نو دې ته دعا استفتاح وی الله اکبر نه بعد به دا وی استفتاح یې لمونځ به ستا شروع کېږي. خو چې کله ته جومات ته راننوتو امام ولاړو په اولني رکعت کې یا په دویم رکعت کې ولاړلې او ته اندازه ولګې چې ټیم شتي زه به دعا استفتاح ویم بیا به سوره فاتحه ویم نو سبحانک اللهم ووایه، دې په ځای باندې بله دعا استفتاح چې هغه ثابت وي هغه ووایه بیا سوره فاتحه ووایه. صحیح ده دا طریقه. او کله چې ته داسې اندازه ولګې چې یاره کیدی شي امام رکوع له لاړ شي او زه به کې سوره فاتحه ونه رسوم نو بیا دعا استفتاح پرېږده او څه ووایه سوره فاتحه ووایه. دریم حال دا دی چې ته راشې او امام په تشهد کې یا په سجده کې یا په رکوع کې نو د هغه سره شریک شه او دعا استفتاح به نه وي، ځکه چې دا زیر دعا استفتاح نه دی. دعا استفتاح په قیام کې ویلی کېږي، په رکوع کې، په سجده کې، په قاعده کې، په جلسه کې، په دې کې نه ویلی کېږي. ورسېدو بې که نه؟ والله اعلم.